پاتې شوه زما څه منډې او خوندې پاتې دي دلته به د خلکو لورې ناستې دي ولاکه تللي دي څه وکړو نه زموږ په ژړا څوک سر خلاصوي نه زموږ په فریاد څوک سر خلاصوي نو دا ورته وایو چې مشرانو بس دی یو دی فیصله وکړي چې په آیین کې په قانون کې د غلام به انشاءالله تعالی سپي د مخه هغه ځای له ځان رسوي مشران پیښري اعلان وکړي که اوس غزلا وکړي یا حفیظ محمد وکړي یا ګوګی وکړي یا زه وکړم خلک نارې کړي چې دا خو حال پاکیز دی په خپل سره اعلان وکړي نو حال پاکیز اعلان وکړي چې کوم اعلان کوي هغه وکړي او خدای ته وګورې اوس دا شوم څه مو شرمېږو اوس د بازار د پشان څه شرمېږو چې پر موږ باندې وارونه کوي چې ولې دی نه کېږي ولې دی نه کېږي دوی په ژوند د نن کار کړی دی په ژوند د غیرت کار کړی دی په ژوند د دښمنو مخ ته درېدلی نه یي موږ هغه دښمن ته ولاړ یو چې ته کور بیده لا دې په پیچې رپ وهي چې خدایه پاکه فوجي صاحب رانولې موږ دلته ورته وایو چې ظالم یې دی شرګرد دی چې پر ما دې رس بند کړی دی پر ما دې هر څه بند کړي دي چې رښتینې دې نه یې په جیلو دې نه یې څښلي په دا رقم په خدای کې کښېنو چې موږ به کور ناست یو ستا زنده‌باد نارې ووایو یا ته رشوتخور ته شرابخور ته هر څه یې صفا پښتانه تا په مخه اخیستي دي د صفا پښتنو بچیان ته چې تا ته کلمه در زده کړې ده ته نو هغو ته لار وښیه دا به ډېره ګرانه نو وروره همت به سره کوو په ایمانداري به سره ځو نه دلته خرڅلاو شته نه دلته یوه پارټۍ نه یو فرد نه یو سړی فیصله کوی شي دا ګرد پاچیانې دي دا به فیصله کوي چې کومه فیصله وه موږ به لبیک ورته وایو او دا د دنیا کې دا هغه دی پښتون پاته په دا دی جنګ یې ګټلی دی سیاست یې بایللی دی چې یو ولاړ شي او بل یې در پیسو راکشوي چې پاو ډېر خو لاړئ زموږ څه اسمان ته لاړې لاکه ستا دا کار ځای دی ستا ورندار به پاته شي او بیا که څوک د چمن غمخواره دی دا د پرله ځوانان یې غمخواره دي که چا پر چمن قرباني ورکړې دی د پرله ځوانانو ورکړې ده که چا په چمن خوا بده کړې ده دی د پرله ځوانانو په بده کړې ده چې دا کور بیده دي پر پلنګو باندې دا د خپلې نارې وایي دی ولکه لا په ژوند د غیرت کار کړی و دی ای بس تا فیسبوک ته کښېني ای پوسټ کړی ای دغه کړی چې دوی ده او دوی ده شی نشته نو موږ خو ورسره تېرو د خپل سر کله پروا لرو څار دی چې نه خو په بسر د غړیانو تا په کړی دي تا ما موبایل د ځاتې له نو څه موبایل دا الله کیس شي دا چوکه ده موږ له د کراچۍ سره راغلي